أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درنو قدر منو رمضان مبارک میاش دی میاش کی الله جل جلاله خپل بندگانو مسلمانانو مومنانو باندې روزه فرض کړي. روزه مبارک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه فدی روزه کې بعض آداب منقول دي، بعض سنن چې د نبی علیہ السلام سنت طریقې دي په روزه کې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه هغه منقول دي. عمومي آداب د روزه هغه آداب اسلامی دي چې کوم مؤمن مسلمان هغه باندې مکلف دی. مؤمن مسلمان ته د اسلام دا ارشادات او لارښوونې دي چې هغه به بد اخلاقی نه کوي،
خو اخلاق باندې خپل ژوندۍ تیري هغه به د خو اخلاق خاوندي هغه به د رب کائنات سره بد اخلاقی نه کوي هغه به فسق او فجور نه کوي هغه به د لهو عبث نزان ساتي هغه به منکر باندې عمل نه کوي هغه به په محرمات باندې عمل نه کوي ځان به محرماتو نه ساتي او همیشه به فهغه څه باندې عمل کوي چې الله تعالی امر کړی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته هغه باندې امر کړی عموماً مؤمن مسلمان باید د اسلامی آداب سره موافق و چلی په دنیا کې د اسلام د اصول موافق خپل ژوندۍ تیر کی بعضی کارونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته خصوصا تشریح هغه باندې نس کړی دی هغه ذکر کړی دی روزه اصل کې امساک ته ویل شي په لغت کې لغت عربي کې روزه ته ویل شي امساک ته ویل شي جزان ببنده چې باندې امساک ته مطلق لغت دی ته ویل شي لغت کې او په اصطلاح کې اصطلاح شرعي کې روزه څه ته وایي هو الامساك عن المفطرات الثلاث إلى غروب الشمس من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس على وجه مخصوص بنية التقرب إلى الله عز وجل روزه دې ته ویل شي چې یو سړی د مفطرات ثلاثو نه ځان وساتي خوراک او بسکل جما کول د دې نه ځان وساتي د سبا صادق د راخاتلو نه نیولې د نمر د فریوتلو پورې غروب الشمس پورې په مخصوصه طریقه نیت کې بدسي چې زه د رب العالمین عبادت کوم نیت کې بددای چې زه د رب العالمین هغه او حکم شرعي هغه فریضه هغه بنا د اسلام چې هغه ته روزه ویل شي دا ز سر تر اوسه دا بستا پزړه کی خو بیا هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا ابو هريره رضی الله تعالی عنه نے روایت وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه چاچ پروژه کی دروغ فرین خودل چا پروژه کی ظلم زیته فرین خود داننګ په دروغ باندې عمل کول پرې نو یو سړی د دروغ وي بل سړی د په دروغ عمل کوي یو سړی د زیاته کوي یو سړی د په ظلم باندې عمل کوي چا غلط کار پرې خود کنځلې کوي او روزه دا بد حل راخستل یو تکنځلې کول بل تکنځلې کول زمونږ استاد باز مشران او پښتانه ورونه په کور کې د عادت لري په کوټو کې ډیره کې چې خپل کشرانو تکنځلې دا غلط کار دی کنځلې کول زمونږ استاد په دین کې اصم حرام دي ناروا دي خو لیکن یو سړی په روزه کې کوي دا ډیر زیات ظلم دی زیاته دی نو نبی علیہ السلام فرمایي چې چا دروغ پرې نه خدل چا ظلم پرې نه خدل چا غلطي خبره پرې نه خدلې نو ضرورت پروژه کې په هغه باندې عمل کول ضرورت نشته الله لکه تصرف خوراک او اسکاک باندې
اوبه نسکي چای نسکي مړۍ نه خوري روټۍ نه خوري دغه دې بند کړي دي او نو د ځان نه یو انسان یو بلا جوړه کړې ده بد درد او کنځلې کوي نه دا ناروا دي الله ته دې روزي ضرورت نشته الله وایي چې خوله به هم دې صحیح چلې لکه څرنګه چې خېټه صحیح چلې من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه چاچی د دروغ وینا پروج مبارکه کې فرین خدل او یا دروغ باندې عمل کول فرین خدل نو الله ته ضرورت نشته د هغه سړي چې دروغ وایي او دروغ باندې عمل کوي زته کوي ظلم کوي چې دا دې صرف او بو نزان بنکی د چېو نه ځان بنکی او د روټۍ نه ځان بنکی نه هغه حرام چې غلط کار دا ټول نه ځان بندي حق او جد او دروغ وې سودا کې او دروغ پکې وې دروغ اصل ناروا دي خو لیکن پروژه کې دروغ وې دا ډېر ناروا فساد اصل ناروا دی یو سړی په بیت الله کې فساد کوي دا د ظلم د فاسد ظلم دی کاروبار دی د تجارت کې او په تجارت کې دروغ وایي دا ورونو حرام دی الله په دغه مال کې په دغه تجارت کې برکت نه اچي حق روجنه یو سودا کې ولس قسمونه ور باندې خوري نه دا ناروا دوکه کول دا د مسلمان کار نه د اسلام خلاف کار نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ورونو چې څو غلط وینا فرین دی او غلط کار باندې عمل کول فرین دي نو رب ته ضرورت نه لري د هغه سړي روزه چې هغه صرف دوبو د خوراک او د اسکار نه ځان بندي لیکن د غلطو خبرو د کنزلو نه ځان نه بندي هغه سړي ته ضرورت نشته حالانکه دا د رحمت او د مغفرت میش ده دا چې میش ده د رحمت او د مغفرت دې کې به د خلق ځان نه بشیر او شکر جوړي هر مسلمان ته دعا کوي هر مسلمان سره په خو اخلاق باندې ملاوي کوشش به دا چې زه د دین کار وکم کوشش به دا چې زه هغه کار وکم چې رب زما په خوشحالي متا سره حدیث بیان کړو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله د رمضان اول شپه داخله شي اول ورځ یا اول شپه د روزه مبارکه داخله شي رب العالمین د جنت گیټونه ټول کلاو کې فتحت ابواب الجنه اته جنتونه دي دا ټول گیټونه رب العالمین کلاوي د روزه په اول شپه باندې او د جهنم گیټونه بند کی او چیرته چې شیطان رب کائنات په زنجیرونو باندې وتړي دا څونه مهرباني ده الله چې د خپل بندگانو کوم دشمن دی هغه دشمن ولبن کی د بنی آدم چې کوم اساسي دشمن دی هغه شیطان نو الله ما او تاسو سره دون احسان کوي چې په روزه کې لاله دشمن کلک تړلي او به هم زما استاد ملا ماته به د دین کار نه نکی څو افسوس دی دا د عبادت میش دی نورونو په دې میش کې اروجي هر یو عمل چې وسړی کوي فرشتي هغه وللیکي فرشتي هغه لیکل کوي او لا دغه فرشتو کې لیکي خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې سوا د روزه نه رب کائنات فرمایي ذات با برکات رب العالمین د روزه مبارک اجر بخپل یو انسان ته لیکي روزه اجر څوک لیکي الله
الله یې په خپل انسان طریقې ځکه دا داسې عمل دی چې اوسړی بالکل غلی هېڅ نه کړي چاته پته نه لګي مونځ کوي یو سړی بل چاته پته لګي چې والله خو لګی دی ولاړ دی کېدای شي ریا پکې راشي خو روژه نیول چاته هم پته نه لګي پښمنۍ وکړه راوځه غلی ګرځه غلط کار مه کوه کنځلې مه کوه بد رد مه وایه ماښام شي روژه ماته چاته هم پته نه لګي نور عمل کې تا خلک کینی نور دینی عمل کې وسړی کوي نو روژه یوازې روژه ده چې الله د روژې اجر د روژې نیکي ذات با برکات رب العالمین هغه په خپله کوي نورونو په روژه کې سنت طریقه دا ده د روژې کې سنت طریقه دا ده چې نور کله په ګواهي کې اسلام دوه گواهان قبلي خو لیکن چې روژه کې یو گواه هم فیش شي چې پلاني سړی گواهی وکړه چې ما روژه ونیوله ما میاشت ولیدله نو هغه مسلمانان قبلي عبدالله بن عمر